بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ښه راغلاست. په نن درس کې موږ او تاسې وینډوز کلپبورډ وایو. کلپبورډ څه ته ویل کیږي؟ کلپبورډ اصل کې ویل کیږي د وینډوز داسې یو سروس ته. ایډوانس وینډوز کې بیا موږ هغه فایل هم ګورو چې دا کوم فایل دی. کلپبورډ ورته ویل کیږي. داسې یو سروس دی چې په دې کې کله موږ او تاسې یو څه کاپي کړو، هغه کاپي شوی سی زی کلپبورډ ته. په کلپبورډ کې دا څنګه کیږي؟ پاتې کیږي. بیا موږ کولی شو په بل ځای کې څنګه کو پیسټ کو. که موږ تاسې د کلپبورډ هسټري کتل غواړو یا کلپبورډ تنظیمول غواړو، نو موږ تاسې راځو سټارټ مینو ته. دلته په دې سیټینګ باندې کلیک کوو. موږ تاسې ته بیا څه خلاصیږي؟ په حقیقت کې داسې د سیسټم ته موږ راځو. کله چې سیټینګ باندې کلیک وکړو سیسټم ته راځو. سیسټم باندې چې کله کلیک وکړو لاندې برخې ته راکوزیږو. دلته موږ تاسې کلپبورډ لرو. کلپبورډ کې دلته څه لیکلي؟ when you copy or cut something، کله چې تاسو یو څه کاپي کړئ یا یې کټ کړئ، it copied to the clipboard. دا کوم ځای ته ځي؟ کلپبورډ ته ځي. بیا وروسته تاسو هغه څنګه کولی شئ؟ پیسټ کولی شئ. د مثال په ډول زه راځم رن پروګرام ته. دلته ورته لیکم وین ورډ، یعنی مایکروسافټ ورډ موږ او تاسې ته خلاص شو. په دې ځای کې اوس څه کوو؟ دلته اوس موږ او تاسې یو څه لیکو. زه لږ لیکنه کومه، کوچنۍ غوندې لیکنه کومه تر څو موږ او تاسې ورباندې پوه شو. This is my computer. دا زما کمپیوټر دی. I am studying DTP Digital Technology Professional. دا سیزونه ما وکړل. دا زه څنګه کوم؟ انتخابوم او دې ځای کې ورته وایم کاپي. صحیح ده؟ دا هم انتخابوم او ورته وایم کټ. اوس دوی چیرته ولاړل؟ زه بیرته دې ساحې ته راځم، ګوره هلته پیسټ پیسټ پیسټ. دا پیسټ کیږي. دا کوم ځای نه پیسټ کیږي؟ هوا نه پیسټ کیږي که څنګه؟ او دا خو ما کټ کړي وو ځکه دلته پیسټ شول، او دا مخکې چې وو دا ما کاپي کړی وو. دا چیرته ولاړه؟ مه ورخطا کیږئ. دې دپاره موږ او تاسې یو شارټ کټ لرو. وینډوز کی دا وینډوز کی جمع وي. دا چې موږ او تاسې ووهو موږ ته څه خلاصیږي؟ کلپبورډ. وینډوز کلپبورډ ماته خلاصیږي. خو مخکې د دې سیټینګ چې موږ خلاص کړی و دلته به تاسو راځئ. کلپبورډ هسټري کې به تاسو دا آپشن څنګه کوئ؟ آن ساتئ. کله چې دا آپشن تاسو آن وساتئ، څومره څیزونه چې تاسو کاپي کوئ هغه به دلته څنګه کیږي؟ راځي به. هغه به ستاسو کلپبورډ ته راځي. وګورئ زه دلته دا بټن وهم وینډوز کی جمع وي. دا د زموږ او ستاسې کلپبورډ خلاص شو. په دې کې مخکې ما هم ډېر زیات څیزونه کاپي کړي دي. تنها دا اوس نه وو، تنها اوسني پروګرامونه نه دي چې دا دوه پروګرامه دي. زه بیا راځم دا خلاصوم چې دا دوه فایله ما کاپي کړل. هغه دوه فایل هلته راغله. فرضاً I am studying DTP this is my computer. نه 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 نه، نور هم دي. دې باندې زه کلیک کوم، ګوره دلته کاپي کیږي. بیا زه راځم بیا وینډوز کی جمع وي. دلته فرضاً this is my computer. دې باندې کلیک کوم، دلته راځي. یعنی ټول هغه څیزونه چې موږ او تاسې کاپي کوو کټ کوو هغه به کلپبورډ ته راځي. خو په دې شرط چې موږ او تاسې دا آپشن آن کړی وي تر څو کلپبورډ هسټري وساتلی شي. هسټري نه مطلب یعنی څومره څیزونه چې موږ کاپي کوو هغه ټول څنګه کی وساتي. اوس موږ او تاسې دلته لرو کلیر کلپبورډ. هو یاد ولرئ کله چې کلپبورډ کې کوم څیزونه موجود وي هغه هر پروګرام کې موږ پیسټ کولی شو. ګوره دې پروګرام ته زه راځم، دلته ورته وایم کنټرول وي. هماغه اکټیو چې کوم یو دی، لکه فرضاً زه دلته راغلی یم دا اکټیو دی، اولنی دی، همدا کاپي کوي. که زه دا ورته انتخاب کوم this is my computer، مخکې ما دا باندې کلیک کړی و. که زه دا ورته کلیک کوم اوس کنټرول وي this is my computer. زه بیا راځم ورته وایم I am studying DTP. اوس که زه کنټرول وي وهم I am studying DTP ځکه هماغه اکټیو دی، خلاصیږي موږ ته. یعنی هر پروګرام کې بیا موږ دا څنګه کولی شو؟ پیسټ کولی شو. نو کلپبورډ په وینډوز کې داسې یوه ساحه ده چې کله موږ یو څه کاپي کو یا یې کټ کو هغه کوم ځای ته ځي؟ کلپبورډ ته ځي. په کلپبورډ کې پاتې او موږ او تاسې د هغې څخه استفاده کولی شو. ملګرو که موږ او تاسې د کلپبورډ څخه ډېر زیات په تنګ یو نو دلته به راشئ کلیر.
کلیر باندې به کلیک کوئ. راشئ اوس وینډوز کی جمع وي ووهئ. کلپ بورډ خالی شو خو یاد ولرئ دا پخوانه ما دلته پین کړي وو. دلته راځو بای ډیفالټ ان پین. ګوره کوم چې تاسو پین کړي وي ګورئ بیا د سره درته وایم زه دې پروګرام ته راځم دغه یو څه څنګه کوم انتخابومه کنټرول سی. اوس که زه وینډوز بټن جمع وي وهم دلته دا راغله ګوره دلته یو اپشن لري پین. که پین باندې تاسو کله کلیک وکئ او دلته راشئ تاسو بیا دا کلیر کوئ نو هغه پروګرامونه یا هغه څه چې تاسو کاپي کړي وي یا کټ کړي وي هغه دلته پاتې کیږي ځکه مونږ پین کړي دي. نو د دې نه ځان هم خلاصوئ دلته به راشئ کلیر آل ونه شو ډیلیټ ډیلیټ ډیلیټ. اوس که زه دې پروګرام ته راځم دلته زه ورته وایم پیسټ نه پیسټ کیږي هیڅ هم نه پیسټ کیږي. ولې؟ ځکه چې کلپ بورډ خالی دی. نو دا ملګرو زموږ او ستاسې یو کوچنی درس د کلپ بورډ په اړه باندې امید دی چې تاسو به د دې څخه ډیر څه زده کړي وي. یوه یادونه کوم ملګرو تاسو دپاره موږ د مایکروسافټ وینډوز د زده کړې د واتساپ ګروپونه تنظیم کړي دي جوړ کړي مو دي. هلته موږ درسونه اچوو. تاسو ته دا لړۍ به همداسې جاري وي. زه به هره هفته کوشش کوم چې تاسو ته 10 15 20 درسونه ریکارډ کړم او هغه کلپ بورډ کې واچوم تر څو تاسو ترې په واتساپ ګروپونو کې واچوم تر څو تاسو ترې استفاده وکړئ.